نو چې کله یو انسان روټۍ خوري په دغه وخت کې دغه انسان لاسونو نه چې دی انویزیبل ریز راښکاره کېږي. ساینس وایي چې کوم یو انسان خوراک په ښي لاس باندې کوي نو دغه انسان دغه سوچ دا به پازیټیو وي. نو نن سبا کفار هغه هم چې خوراک کوي هغه په ښي لاس باندې کوي سله چې هغوی ته ساینس دغه خبره زموږ ستاسو ته نن نه 1900 کاله مخکې زموږ ستاسو محبوب علیه صلات وسلام مبارک د عمل ښودلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو د نبی کریم علیه صلات وسلام مبارک بل سنت چې دغه روټۍ د په ښي لاس سره خوړل دي دا په کس لاس باندې نه دي خوړل سله ځکه چې نبی کریم علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی. نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې ای زما امتیانو کله چې تاسو خوراک کوئ یا تاسو څښاک کوئ تاسو په ښي لاس باندې کوئ ځکه چې په ګس لاس باندې خوراک او څښاک شیطان کوي. ګران کتونکو په دا حدیث کې موږ تاسو ته دوه لارې ښودلی شوي. یو هغه لاره چې زموږ ستاسو محبوب علیه صلات وسلام مبارک د هغه سنت دی او بل هغه لاره چې هغه د شیطان عمل دی. نو که موږ تاسو د نبی کریم علیه صلات وسلام مبارک دغه معمول او دغه عمل نه راخپل کړو دغه سنت ژوندی کړو چې دغه خوراک او څښاک موږ تاسو په ښي لاس باندې وکړو الله جل شانه موږ تاسو ته په دې باندې اجرونه او ثوابونه راکوي او د نبی علیه صلات وسلام مبارک په اتباع کې برابر وي. او که چېرته یو انسان په ګس لاس باندې خوراک کولو یا څښاک کولو هغه د شیطان پیروکار شو د هغه په عمل باندې عمل وکړو. دا خو خدای فایده شوه. خو ساینس څه وایي؟ عجیبه تحقیق ساینس کړی دی. ساینس وایي چې کله یو انسان روټۍ خوري په دغه وخت کې د انسان د دغه لاسونو نه دغه دواړو لاسونو نه انویزیبل ریز یعنی هغه شعاګانې ریز چې دی هغه شعاګانو ته وایي انویزیبل ریز هغه شعاګانې چې هغه د انسان د سترګو په نظر سره نه رادروي بلکې هغه د مایکروسکوپ په ذریعې سره کتلی شي. نو چې کله یو انسان روټۍ خوري په دغه وخت کې دغه انسان لاسونو نه چې دی انویزیبل ریز راښکاره کېږي یعنی داسې نور داسې رڼا داسې شعاګانې را بهر کېږي چې الله جل شانه په دې کې یو قسمه قدرت اچولی دی. یعنی کوم یو انسان ساینس وایي چې کوم یو انسان خوراک په ښي لاس باندې کوي نو دغه انسان دغه سوچ دا به پازیټیو وي دا به چې مثبت وي دا به همیشه دپاره ښه سوچ لري دا به همیشه دپاره بهترین سوچ لري او دا به همیشه دپاره چې د دماغو نه برابر انسان وي. او کوم یو انسان چې خوراک په ګس لاس باندې کوي نو په دغه دوران کې الله جل شانه د دغه لاس نه چې کومې شعاګانې راوباسي کوم انوارات راوباسي چې هغه د مایکروسکوپ په ذریعې سره کتلی شي. ساینس وایي چې په دې کې نیګیټیو انرژي ده په هغې کې منفي انرژي ده یعنی دغه انسان چې هغه په ګس لاس باندې خوراک کوي نو دغه انسان به همیشه دپاره چې کوم خیالات وي کوم تصورات وي کوم سوچونه وي هغه به چې نیګیټیو وي هغه به منفي وي هغه به همیشه دپاره چې نادرست وي هغه به همیشه دپاره چې غلط سوچ لري. نو ګران کتونکو زموږ ستاسو دپاره په دغه یو سنت عمل کې هم اخروي فایده ده چې هغه د نبی کریم علیه صلات وسلام مبارک سنت ژوندی کول دي په هغې باندې عمل کول دي د هغې اتباع کول دي. او که موږ تاسو ساینس ته وګورو یو انسان چې غواړي چې زما دغه کوم سوچونه دي زما چې کوم فکرونه دي زما چې کومه نظریه ده هغه د پازیټیو وي هغه د همیشه لپاره مثبت وي هغه د همیشه لپاره ښه وي نو هغه له پکار دی چې هغه خوراک په ښي لاس باندې وکړي ځکه چې دا ساینس تا ته وایي. او که چېرته یو انسان هغه نظریه چې دی نیګیټیو غواړي هغه نظریه چې دی هغه منفي غواړي هغه خیالات او تصورات چې هغه غلط غواړي نو هغه چې دی خوراک په ګس لاس باندې کولی شي د عمل د شیطان دی. نو نن سبا کفار هغه هم چې خوراک کوي هغه په ښي لاس باندې کوي سله چې هغوی ته ساینس دغه خبره ښودلی ده. خو زموږ ستاسو ته نن نه 1900 کاله مخکې زموږ ستاسو محبوب علیه صلات وسلام مبارک د عمل ښودلی دی. ګران کتونکو زموږ ستاسو د نبی کریم علیه صلات وسلام مبارک په یو سنت باندې عمل کول د آخرت دپاره هم ډېر اجرونه ثوابونه لري او په دنیا کې هم ډېرې فواید لري. او نن سبا کفارو دا خبرې تسلیم کړي دي او ساینس دغه خبرې تسلیم کړي دي او دوی خپله د نبی کریم علیه صلات وسلام مبارک دغه سنت په خپل عمل کې راولي په خپل معمول کې راولي. خو زمونږ او د هغوی په منځ کې ډیفرنس زمونږ او د هغوی په منځ کې فرق دا دی چې موږ تاسو دغه عمل کوو په دې نیت کوو چې دا د محبوب علیه صلات وسلام مبارک سنت دی د هغه اتباع کول دي د هغه عمل دی. او کفار چې کوي په دې نیت باندې کوي چې ساینس دوی د دا وایي چې په دې کې فایده ده. نو که چېرته موږ تاسو
په دې نیت باندې وکړو چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی، نو موږ تاسو ته چې د هغه اتباع او په هغې باندې آخرت کې اجر او هغې سره سره چې د دنیایي فواید هم حاصلېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.